په کارډیوواسکولر ډیزیز کې موږ د کنجنیټل هارت پرابلم ډسکس کوو. ښه کنجنیټل هارت پرابلمز کې خو ډېر زیات ډیزیز دي، ښه ډېر زیات، خو ستاسو په بوک کې چې کوم شامل دي نو موږ به ترې هغه دغه کوو. اوس ګوره کله چې ستاسو د کنجنیټل او هارت پرابلمز خبره کوله، کنجنیټل لفظ هم چې چېرته هم لیدو دلته ګوره کتاب کې به وروسته ګورئ. کنجنیټل لفظ هم د چې چېرته هم لیدو نو دا بای برت ته وایي. ښه بای برت یعنی ایټ برت یعنی پیدایشي ده. یو سړی پیدا شو، د پیدایش سره سره د څه دا مسله وه، د مور په خېټه کې په ده کې دا مسله پیدا شوې وه، دې ته کنجنیټل لفظ موږ یوز کوو. څه یوز کوو؟ او کله چې د پیدایش نه بعد وي نو هغې له څه یوز کوو؟ اکوایرډ. د دې اپوزیټ موږ اکوایرډ ACQUIRED اکوایرډ لفظ ورله بیا یوز کوو. په دې خبره پوهېږي؟ چې پوهېږي حد دی. هارت پرابلمز اوس دلته موږ لیکلي کنجنیټل هارت پرابلمز، خو یاد ساتئ هارت پرابلم موږ هغې پرابلمز ته ووایو چې هغه اونلی په هارت کې، خو په کنجنیټل هارت پرابلم کې موږ نټ اونلی د هارت پرابلم ډسکس کوو. په دې کې ورسره موږ د هارت یعنی د هارت ایز ویل ایز ګریټ ویسلز چې کومه دي، ګریټ ویسلز د هغې مسله ډسکس کوو. ښه لکه ستاسو څه ګریټ ویسلز چې کومه دي ایوارټا ده، یا ستاسو څه سوپیریور انپیریور وینا کیوا دي، یا نو دا ورسره موږ ډسکس کوو. اوس وګورئ په کنجنیټل هارت پرابلمز کې تاسو یو خبره یاد ساتئ، دا هارت چې کومه دی دا لاول داسې یو ټیوب وي. ښه دا څه دا ټیوب وي، دا هارت چې دا درته بیا دا یو چیمبري. ښه دا دوه خبرې چې تاسو ته یادي، دا یو چیمبري. د دې یو چیمبر نه به بیا څو جوړېږي؟ څلور به ترې څنګه جوړېږي؟ په دې ځای کې یو کوشن انډوکارډل کوشنز ورته موږ ووایو دا وي، او د دې طرفه یو سپټم راشي، داسې دا سپټم یو ځل راشي، دا دلته راورسي، او بیا د دې څخه بل سپټم هم راشي. دوه سپټم به زه دلته جوړ کړم چې ستاسو په ذهن کلیر شي. دا او یو سپټم د دلته نه بره لاړ شي، او دلته په دې کې وال جوړ شي، او دا داسې، او دا مخکې داسې راشي، په دې کې وال جوړ کړو، دا داسې جوړ شو هارت، دا داسې جوړي. دا پوینټ چېرته کلیر اوس ورته ډېرو مسلو پته ولګي. اوس دلته وګوره دا زمونږ څه چې کله دا هارت جوړېږي، ما تاسو ته وویل دا لاول داسې، دا بیا داسې زمونږ څه دا لوپ شي، لوپینګ پکې وشي، او بیا په څه کې څه چیمبرز بره لاړ شي او څه کوزه لاړ شي. اوس ګوره کله کله داسې کار وشي چې په یو ماشوم کې زړه جوړېږي، نو یا پکې دا وینټریکل جوړ نه شي، یا پکې دا وینټریکل جوړ نه شي. دا وینټریکل دې سایډ ته دی، نو دې ته زمونږ څه وایي؟ رایټ وینټریکل وایي، او دا زمونږ لیفټ سایډ ته دی لیفټ. نو ته سمپلی ویلی شي چې زمونږ لیفټ وینټریکل یا رایټ وینټریکل چې کومه دی دا جوړ نه شي. کله چې دا جوړ نه شي، دې کنډیشن ته، دې حالات ته، دې ته هایپوپلیژیا وایي. دې ته څه وایي؟ هایپوپلیژیا. په هایپوپلیژیا کې څه کېږي؟ یا زمونږ لیفټ یا رایټ وینټریکل نه جوړېږي. دا ډېر زیات ریئر کنډیشن دی، دا به تاسو ته ډېر کم میلاویږي، خو دا موسټ سیویر دی. ښه یاد ساتئ، په MCQs کې نه تپوس کولی شي چې د ریئر کنډیشنز کم یو دی، د ریئر ډېر کم دی، نو کم یو دی هایپوپلیژیا. په هایپوپلیژیا کې څه کېږي؟ یا رایټ چیمبر نه جوړېږي یا لیفټ نه جوړېږي. پوینټ کلیر دی، خو موسټ سیویر دی، ډایرکټ بس سړی به مړ کېږي، مسلې به موسټ سیویر دی. یو دا شوه. دویم کله چې دا دغه جوړېږي ستاسو سره دا، نو په دې کې دا والونه جوړېږي. دا والونه یوازې صرف دا والونه نه دي، دې نه ما تاسو ته ایورټا مې ایستلې وه، که تاسو ته یاد وي، که زه تاسو ته دا جوړ کړم فار ایگزامپل دا، او بیا د دې نه ایورټا وتله، او دې سایډ ته مې درته که تاسو ته یاد وي انفیریر ونه کې او سپیریر مې درته راوسته، او بیا مې درته دلته ټرایکاسپیډ وال، او بیا مې درته دلته که تاسو ته یاد دي درته دا مې بایکاسپیډ وال. په دې ځای کې ما تاسو ته ایورټیک وال جوړ کړی و، په دې ځای کې ما تاسو ته پلمونري وال جوړ کړی و، په دې ځای کې ما تاسو ته بایکاسپیډ وال جوړ کړی و، په دې ځای کې ما تاسو ته ټرایکاسپیډ وال جوړ کړی و. اوس وګورئ زموږ څه په ځینې خلکو کې یا دا وال بندي یا سټینوزي، یعنی بندي کمپلیټلی یا سټینوزي، یا دا بال بندي یا سټینوزي تنګي، یا دا
ایورټیک او پلمونري وال بندي او یا سټینوزي. سټینوز مین تنګي، سټینوسس پکې شوی دی. اوس دلته وګورئ دې ډیس آرډر ته موږ ابسټرکټیو ډیس آرډر وو، دې ته موږ څه وو؟ ابسټرکټیو ډیس آرډر. نو اوس دا ابسټرکشن په څه کې؟ ابسټرکټیو ابسټرکشن بندېدو ته وایي که نه، ابسټرکټیو ډیس آرډر دی یا دا په دې کې. اوس وګوره که دا چېرته دا بندي نو دا به ډېر په های پریشر باندې په دې کې بلډ دغه کوي. د دې د وجې نه به دا هارډ چې کومه دی دا به غټېږي، دا سایډ به غټېږي. که دا مسله چېرته په دې ایورټیک وال کې نو دا لیفټ وینټریکل به غټېږي، هایپرټرافي اف د لیفټ وینټریکل به کېږي. که دا چېرته په دې ټرایکسپیډ کې نو ایټریل انلارجمنٹ به کېږي د رایټ سایډ. او که دا چېرته به دې پلمونري کې سټینوسس نو بیا به ستاسو څه د دې رایټ هایپرټرافي کېږي. نو ستاسو څه به د دې سټینوزس یا د بلاک د وجې نه زمونږ څه ایټریل انلارجمنټ یا کېږي، ایټریل انلارجمنټ، او یا به وینټریکولر هایپرټرافي کېږي، وینټریکولر هایپرټرافي. نو چې دا پوینټ تاسو ته کلیر وي هایپرټرافي، نو یا به په دې کنډیشن سره دغه پیدا کېږي. یا د دې نه علاوه داسې کار وشي چې دا کم سپټم جوړیږي، دا سپټم نو د دې سپټم زه به درته دلته یو هارټ جوړ کړم. فار ایګزامپل دا زمونږ څه هارټ دی او دا زمونږ څه د لوور ور نه دا سپټم راغلی او دا د اپر راغلی دی. دا کم چې ما اولنی سپټم جوړ کړی و دې ته سپټم پرایمم و، سپټم پرایمم. په دې سپټم پرایمم کې ماشوم چې کله د مور په خېټه کې نارملي په دې کې دلته یو سوری، دا سوری چې کومه دی دې ته زمونږ څه اوسټیم پرایمم وای، او بیا په دې کې بل سوری په دې کې جوړ شي دغه بند شي دې ته اوسټیم سیکنډم وای، صحیح ده. او بیا بل سوری په دې کې دلته جوړ شي هغې ته فورامین اویل وای. دا درې سوري تاسو یاد ساتئ. اوس کله کله داسې کار وشي چې دا بند نشي، دا چې بند نشي نو دې ته زمونږ څه ASD وایي، ایټریل سپټل ډیفیکټ ورته وایي. ښه ایټریل سپټل ډیفیکټ ورته وایي. اوس دا ایټریل سپټل ډیفیکټ یا په دې ځای کې یا په دې ځای کې یا په دې ځای کې دې ایسټیل سپټل ډیفیکټ ته چې کوم په دې لور اینډ باندې تقریبا 70% په خلکو کې دای آی تھنک که زه رنګ نیمه نو دای ښه دای 70% دا زمونږ سره لږ کمي. دې ته زمونږ څه پرایمم ASD وایي یا ایسټیم پرایمم ASD او دې ته سیکنډم ASD وایي. او یو ASD چې کومه دی په دې کې کورونري ساینس دی، د دې ساینس دا صحیح ځای دلته جوړ نه شي نو په دې ځای کې زموږ څه پاتې شي نو ساینس ASD ورته وایي. سمپلی د خبرې مطلب دا دی چې کله د دې ایټریا په مینس کې په دې سپټم کې مسله یي دې ته ایټریل سپټل ډیفیکټ وایي، یا به په دې لور اینډ باندې یا به په دې بر ځای باندې او یا به دلته او یا دا چې کوم زمونږ سما فورامین جوړ کو دا په سپټم سیکنډم کې دا زمونږ سا فورامین اویل دی. دا څه دی زمونږ سا فورامین اویل دی. نارملی چې ماشوم لا نه پیدا نو د دې چیمبر نه اینا په دې ځای باندې راځي او دلته دغه کېږي ښه رایټ ټو لیفټ شنټ دی پرووایډ کړی دی دلته ځي. کله کله دا پیټنټ پاتې شي بیا ورته موږ پیټنټ فورامین اویل وو. ښه نو په پیټنټ فورامین اویلو PFO او په ASD کې چې تاسو ته فرق کلیري نو زمونږ څه ASD او کله کله داسې مسله وشي چې زمونږ څه دلته په دې وینټریکل په سپټم کې مسله یې دې ته VSD وایي. ښه VSD وایي. نو ASD او VSD چې کومه دي دا په زړه کې سوري، نارملی دا د هر چا په زړه کې دا چې کله ماشوم پیدا شي نو په یوه یا دوه ورځو کې اوټومیټیکلی 2 to 4 days کې دا زموږ څه بندېږي، دا څه کېږي بندېږي. نو کله کله ماشوم کې دا ډېر زیات سیوایي نو بند نشي د هغې د وجې نه بیا ډېرې مسلې کس کېږي بیا سرجیکلي موږ دا ریپیر کوو کو وړوکی نو دا بیا په خپله بندېږي په دې باندې به خبره کوو. د دې په بندېدو کې د پروسټګل دغه چې کومه دي د مختلفو شیانو ډېر زیات فکټر دی. او دا بله خبره راته رایاده شوه دلته که تاسو وګورئ د مور په خېټه کې چې کله ماشوم وي نو د ده چې کوم تاسو لیفټ سایډ اف دی هارټ به درته او رایټ به درته جوړ کړم دا زمونږ سم د دې نه دا پلمونري ټرنک وتی دی او دلته زمونږ سم دا
پلمونري ټرنک دی او دا بله ایورټا ده. کله چې ماشوم لنګز چې کوم دی لنګز د دې ماشوم لنګز لا نه دغه شوي دا میچور شوي او دا د مور په خېټه کې نو د دې لنګز بند دي چې لنګز یې بند دي نو د دې ایورټا او د دې پلمونري دا کوم بایفرکیشن شوی د دې په مینس کې زمونږ څه په دې کې کنیکشن او د دې لنګز دا بلډ چې کومه ده ډي اکسیجنیټډ بلډ چې کومې ډي اکسیجنیټډ کاربن ډای اکساید کنټینینګ بلډ هغه دلته دي. دې ته زمونږ ټرنکس آرټریوسس وایي. څه ورته وایي؟ دې ته ډکټس آرټریوسس وایي. ډکټس آرټریوسس ورته وایي. ډکټس آرټریوسس. کله کله ماشوم چې پیدا شي دا هم ډایرکټ بندېږي د پروسټاګلنډین E2 په دې کې مین رول نو دا هم بندېږي. دا چې کله بند نشي نو دې ته موږ بیا پیټنټ ډکټس آرټریوسس و PDA ورته وو. پیټنټ ډکټس آرټریوسس. دا پیټنټ ډکټس آرټریوسس هم بیا موږ په دوه ټایپ کې ډیوایډ کوو. موږ وایو چې دا زموږ څه پوسټ ډکټل ده که دا زموږ څه پري ډکټل ده. د هغې ضرورت تاسو ته نشته دی چې پوسټ ډکټل او پري ډکټل خو کله کله دا مسله چې دا هم زموږ څه دغه نه شي. د دې نه علاوه کله کله داسې کار وشي چې دا کم ګریټ ویسلز دي. دا پلمونري ټرنک چې کومه دی پلمونري ټرنک زموږ سره څه نه ارایز کېږي؟ پلمونري ټرنک چې کومه دی د دې رایټ ایټریم نه ارایز کېږي د رایټ وینټریکل نه او ایورټا د لیفټ وینټریکل نه ارایز کېږي. ټرانسپوزیشن اف د ګریټ ویسلز وشي ایورټا د دې نه ارایز شي او پلمونري ټرنک د دې نه. نو لنګس ته چې کم بلډ ځي لنګس ته نو لنګس ته ایورټا بلډ وړي. څوک یې وړي؟ یا ډي اکسیجنیټډ بلډ چې کومه دی دا ډي اکسیجنیټډ بلډ دا ډفرنٹ پارټس اف د باډي ته ځي. ډفرنٹ پارټس اف د باډي ته ځي ځکه ایورټا د رایټ نه دغه شوی ده او د لیفټ نه پلمونري ټرنک ارایز شوی دی. نو زمونږ سره ټول سیستم ګډوډي. په دې کنډیشن کې که چېرته د دې سړي په باډۍ کې ASD یا VSD یا زمونږ سره دا پیټنټ ډکټس آرټریوسس موجود وي نو دا سړی بیا لږ بچ کېدلی شي او ډاکټران بیا د سرجري وکړي د کریکشنز وکړي. خو که چېرته په دې کې دا PDA یا دا ASD VSD موجود نه وي نو دا کس چې کومه دی دا ډایرکټ بیا زمونږ سره څه کېږي دا مړ کېږي. نو دې ته موږ ټرانسپوزیشن اف د ګریټ ویسلز وو دا د الټه چمبرونه راوخیږي. د دې نه علاوه زمونږ سره یو بل کنډیشن دی ټیټرالوجي اف فیلوز ورته وایي. ټیټرالوجي اف فیلوز ورته وایي. FALLOT دا ټي پکې سایلنټ نه ویلی کېږي دا فیلوز ویلی کېږي. په ټیټرالوجي اف فیلوز کې زمونږ سره ASD په دې کنډیشن کې څه شی موجود دي؟ په دې کې ASD موجود دي. په دې کې تاسو دا ګریټ دا دغه چې کومه دي دا ګریټ ویسلز دی لږ چیک کومه چېرته درته غلط ونه وایم. ټیټرالوجي اف فیلوز چې کومه دی پینټالوجي اف فیلوز به هم درته ووایم. ټیټرالوجي اف فیلوز په دې کې ASD نه دی ما خو درته کنفرم کړو. په دې کې VSD دی. VSD اوور رایډینګ اف ایورټا دا اوور رایډینګ اف ایورټا دا او سټینوسس دی پکې پلمونري سټینوسس دی پکې پلمونري سټینوسس او رایټ وینټریکولر هایپرټروفي ده. دې ټوټل دې سنډروم ته یا دې کنډیشن ته ټیټرالوجي اف فیلوز وایي. نو دا هم زمونږ سره پیدایشي ده. په دې کې بیا که تاسو سره دغه ایډ کوي یو لفظ ورسره بل ایډ کوي تاسو نو بیا به دا ستاسو پینټالوجي شي. ASD چې ورسره ایډ کوي ټیټرالوجي پلس ASD از کالډ پینټالوجي اف فیلوز. نو دا زمونږ سره څه دي؟ دا زمونږ سره کنجنیټل هارټ ډیزیزز دي. مشکل خو نه